اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی، اوس په دې خاوره د جنگونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی، خاوره د جنگونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی. اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی، اوس په دې خاوره د جنگونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی، خاوره د جنگونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی. او ضرورت د شارو کلی مونتا هر هیواد وال سترګې نیولې مونتا، او ضرورت د شارو کلی مونتا هر هیواد وال سترګې نیولې مونتا، غرونه او دښتې هم په تمه زمون اوس د دې ټولو د ساتنې وخت دی، غرونه او دښتې هم په تمه زمون اوس د دې ټولو د ساتنې وخت دی، اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی، اوس په دې خاوره د جنگونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی، خاوره د جنگونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی. دا شل کلن زخمونه ډېر ژور دي، په وطن ټپونه ډېر ژور دي، دا شل کلن زخمونه ډېر ژور دي، په وطن ټپونه ډېر ژور دي، دغه درمل غواړي پټي غواړي اوس د زخمو د درملنې وخت دی، دغه درمل غواړي پټي غواړي اوس د زخمو د درملنې وخت دی، اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی، اوس په دې خاوره د جنگونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی، خاوره د جنگونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی. نه د طالب نه د مولا کار دی دا، نه خو زما او نه داستا کار دی دا، نه د طالب نه د مولا کار دی دا، نه خو زما او نه داستا کار دی دا. اوس اتحاد ته ضرورت لرو ډېر، اوس د یووالي او ټولنې وخت دی، اوس اتحاد ته ضرورت لرو ډېر، اوس د یووالي او ټولنې وخت دی، اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی، اوس په دې خاوره د جنگونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی، خاوره د جنگونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی. لونو بوټو توی د
لپاڼو پاکی دل غواړي لونو بوټو توی دل غواړي بارود لپاڼو پاکی دل غواړي د شل کلنې جګړې بوی چورکشي اوس نو د هر څه د پالنې وخت دی د شل کلنې جګړې بوی چورکشي اوس نو د هر څه د پالنې وخت دی اوس د خدمت او د یووالي وخت دی اوس د وطن د جوړونې وخت دی اوس په دې خاوره د جنگونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی خاوره د جنگونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی مټی راون غړی او ټول پاڅیږي په ګډا جوړ چکړو دوران شارونه مټی راون غړی او ټول پاڅیږي په ګډا جوړ چکړو دوران شارونه وطن د ټولو افغانانو کور دی مخبت اوس د غوښتنې وخت دی وطن د ټولو افغانانو کور دی مخبت اوس د غوښتنې وخت دی اوس د خدمت او د یووالي وخت دی اوس د وطن د جوړونې وخت دی اوس په دې خاوره د جنگونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی خاوره د جنگونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی